السلام علیکم. ټول پاکستانیان او خاص کر بیا پښتانه نوجوانان چې کوم دي کنه کم چې هلکان دي ینګ ورته وایي موږ وایو ټینیجرز نو هغوی به ویډیوګانې ګوري مختلف قسمه ټوله ورځ به ناست دي ټوله شپه به ناست دي ویډیوز به ګوري سکرولینګ به کوي ځان نه چې کوم دی دماغي مریضان جوړ کړي دي هر ټایم ورته انزایټي وي ډپریشن به یې ورته او ویډیوګانې به ګوري او دا ویډیوګانې چې ګوري نو بل له به ترقي ورکوي بل له به پیسې راکړي دا نه هم چې دا بده خبره ده چې بل له ته ترقي ورکوي صحیح ده خو زیاتره هغه ویډیوګانې ګوري چې هغه کې څه مقصد نه وي یا پکې څه پیدا نه وي مطلب بکواس داسې ویډیوګانې دي چې جینۍ ولک یو بل ته لایو راغلي دي او یو بل ته کنځل کوي دا څه دي دا به یې زموږ پښتانه ناست دي دا ټوله ورځ او ټوله شپه به دا ناست دي دا شنو به ګوري او هغوی څه کوي هغوی ته انکم جنریټ کوي صحیح ده هغوی انکم جنریټ کېږي دوی دلته خپل ټایم هم ویسټ کوي خپل دماغ هم چې کوم دی خرابوي خپل انرژي هم چې کوم دی هغه ویسټ کوي هسې مختلف قسمه یار بجای د دې چې ته بل چا له دغه ورکړې مطلب فضول ټایم ضایع کړي که نه دا ټایم هم چې کوم دی که نه رابرټ کیوساکي په ریچ ډیډ اینډ پور ډیډ کې وایي که نه چې دا ټایم چې کوم دی دا هم یو ایسټس دی صحیح ده دا هم یو اثاثه ده صحیح ده اساسا داسې ده چې دا ته ښه استعمال کړي دا به دا ته ښه یوټیلایز کړي دا به تا ته ښه بینیفټ بدله درکړي راتلونکي وخت کې به تا ته یو سسټینیبل ډیولپمنټ ته تعالی درکړي نور به دې سره ستا ذهن به هم ښه شي خو که ته ناست یې ته یو پلانکې زه نومونه اخیستل نه غواړم مختلف قسمه نومونه دي پښتنو کې ډېر زمونږ پښتنو هغه خلک مشهور کړی دی هغه خلک یې میډیا ته په وړاندې بوتلی دی هغه بېکاره خلک چې هغوی له خبرې نه ورځي نو صرف کنځلې ورله ورځي چې کوم کس کنځلې ښه کولی شي په پښتنو کې نو هغه به چې کوم دی مخکې ځي بل څوک مخکې نه شي تللی صحیح ده نو زما د ویډیو مقصد نن دا دی چې نن نه بس چې کوم دی فضول چې کوم ویډیوګانې تاسو ګورئ نو هغه مکمل پرېږدئ صحیح ده څه چل وکړئ دا چې تاسو خپل ویډیوګانې جوړ کړئ د هغې نه پیسې جنریټ کړئ صحیح ده خپلې ویډیوګانې جوړوئ د هغې نه پیسې چې کوم دی جنریټ کوئ دا به تاسو څنګه جوړوئ دا وګوره یوټیوب نه دی یوټیوب دا سکول دی صحیح ده سکول دی په دې کې ته هر یو ټاپک ورکوه بلکې سکول هم نه هول دا یو ځان له دنیا ده یو هول یونیورس دی په دې کې ته هر ټاپک ورکوه په هر څیز باندې ګوره ویډیوز پې شته ته به د دې نه پیسې څنګه دا ګورې دا یو دا خبره ده شارټکټ ته بالکل دغه مه کوئ که نه شارټکټ یې زموږ خلک دا مسله زموږ ډېره زیاته ده چې شارټکٹ ہے چې کوم ویڈیو کی لکھ لی چې بھائی ایک دن میں جو ہے $4000 کمائے یا $2000 کمائے اٹس امپاسبل یار مطلب اسٹارٹنگ میں یہ بالکل امپاسبل ہے کہ آپ نے کچھ کیا نہیں آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں وہ تو یہ وہ وغیرہ تو مجھے یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہے یہ مطلب جسٹ ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ لوگ دیکھو آپ فریلانسنگ سیکھے آپ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھے بلاگنگ سیکھے یوٹیوبر بنے انفلوئنسر بنے یوٹیوب پر ویڈیو بنائیں ایجوکیشنل کنٹینٹ بنائیں جو بھی آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے میں نے اس کو مشورہ دیا ہے وہ پیانو بہت اچھی طریقے سے بجاتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پیانو کا یوٹیوب چینل کھول لیں تو اس نے کھولا اور اتنا وائرل ہوا کہ اب وہ اس سے پیسے جنریٹ کرتا ہے تو آپ کو جو بھی اسکل آتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو آتا ہے چھوٹے سے چھوٹا اسکل ہو لیکن آپ ان کو جو ہے آن لائن ویڈیوز کا بنائیں اس کو آن لائن فروخت کریں ٹھیک ہے کم از کم اپنا وقت جو ہے اس طرح کی ویڈیو پر ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پیسے کمانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ